آخری عشره دا پا دی آخری عشره کی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث راغلی دی چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خپل لنګ مبارک کلک وتړو او د لنګ د کلک تړلو نه مراد یادا دی چې ترک الجماع به وکړه یا تینا مراد دا راغلی دی چې کوشش په عبادت کې نه شروع اعتکاف په الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو د رمضان په آخر عشره کې به الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغی اعتکاف په کو صرف یو کال ته اعتکاف قضا شوی دی نو په بل کال باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شل ورځې اعتکاف کړی او نور عمومي سنت او عمومي طریقه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و چې اعتکاف په الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو په دې ورځو شپو کې الله تعالی خیر او برکت اچولې دي او په دې کې الله تعالی یو شپه موږ لرا کړې ده چې هغه شپه هغه د ليله القدر شپه ده او د ليله القدر په شپه باندې الله تعالی د زرو میاشتو نه د زرم کمی راغلي دي خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو عبادت نه زیات خیر او برکت او عبادت دا الله تعالی د انسان لره ورکی څوک چې دا شپه په خیر باندې او په ذکر باندې او په تلاوت باندې او په اعمالو کې نه تیر کی حدیث کې راځي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اخري عشره کما راغلي دا دې کې الله تعالی د اورنا خلاصول کوي هر شپه د اورنا الله تعالی مسلمانان خلاصي سونه خلاصي نو په بعضو احادیثو کې راغلي دي چې لس لکه کسان دا الله تعالی هر شپه خلاصي د اور او بعضو احادیثو کې راغلي دي چې نه طلقاء الفاظ د طلقاء راغلي دي الله تعالی د اور نه خلاصي یعنی هغه کسان چې اور په نه لازم شوي وي الله تعالی خلاصي تعداد پدې کې نه دی راغلي او دا خبره ټیک ته چې تعداد پدې کې محصور نشي حصر پدې کې نه را نشي بلکې دا الله خو خره چې څونه کسان او څونه اراده وشي او څونه مشیت وشي او څونه خوښه وي الله تعالی په دې روز او په دې شپو کې دا د عذاب د جهنم نه خلاص جهنم الله تعالی په دې روزو کې کوم جهنم چې دی الغا غټ جهنم ته به چې ورکوټین پاکستان ورکوټین شته بعض دیونه په جهنم کې دا سړي چې دا جهنم ته پناه غواړي جهنم می د هغه ځای نه پناه غواړي ویل نو می او وادي په جهنم کې ویل لكل همزه د هر هغه کس لپاره چې شمارې ډېرې کوي پیسې ډېرې شماري را شماري هغسې د زړه پورې نیولي جمع کړي دي او په دې دغه کې دې ښودلي وي پیر صاحب مبارکه په بالغ کې دې ښودلي یا داسې په بټوه کې ښودلي هسې پې سات په سات لاس وښی چې شته او که نشته او جمع کې نو جمع کېدل د دولت څخه ناروا نه دي خو زما یو صاحب و مبارک هغه به دوه خبرې کولې یو به دا خبره کولې چې زما لوټ چرته بکس نه دي لیدلی سراج الحق ملیس او ولی کامل اما اووه ټوټې لیدلې دا مې ته ویلي په دې سترګو مې اووه ټوټې لیدلې اووه ټوټې د دې جومات په هغه کمره کې نو یو به دا وي چې زما لوټ بکس نه دي لیدلی او یو به دا وي چې ما چېرته پیسې که نیت ته دې ولې چې لیده به شمارلي نه دي داسې تاسو کې څوک دي چې پیسې رشماري مراد یاد دي شي صاحب مبارک پسې وي مراد دغه دی ناستې دی زمونږ د صاحب مبارک د زمانې شیخ یو به زما لوټ بکس نه دي لیدلی نو یو وادي دا ویل ورته ویل کېږي ویل وادي په جهنم کې یو ناکاره ځای دی ناکاره ځای دی د دغه ناکاره ځای نه جهنم پناه غواړي نو د بعضې عالمانو رایې دا ده چې عام جهنم نه بندېږي صرف دا خطرناک ځایونه یې بندېږي لکه څنګه چې عام شیطانان نه بندېږي ښه تاسو وایئ که نه چې په روژه کې شیطان تړلی شوي
دا غټ حرامي کوم شیطان چې دی او د دې غټ حرامي شیطان چې کوم داسې غټ یاران دوستان دي دا غټ یاران دوستان الله تعالی تړي دا ټاری ماری دا په چوچخ نه دا منډه وخیره وخی تاسو باندې کله نه کله نوکاره لګي په دې رمضان نو دا واړه چې دا ټاری ماری چې دا واړه دا منډه وخیره وخی هم متمردین سرکشه چون خانان امپیگان منیگان چې په دې شیطانانو کې کم دي او کنه دوی بوټره کوي کنه دغه منیگان او امپیگان او وزیره لاګان او وزیره زمانه الله تعالی تړي او دا بیا د ظالم زمان چې کله دا روزه ختم شي نو بیا راشي واپس نو متمرد دي ته ویل کېږي تمرد سرکشه ته ویل کېږي چې قابو کې ناراضي نو دا کوم چې قابو کې ناراضي دا الله تعالی په دې روزه کې تړلي وي او چې بیا روزه کله خلاص شي ختم شي نو بیا الله تعالی روباسي دا د الله حکم دی او د الله تعالی حکمت ته زمون په هیڅ اعتراض نشته د ویخته د سر عمر زمونږه په دې باندې هیڅ اعتراض نه په زړه کې راځي او نه په خولې باندې شته دا د الله ملک دی دا د الله مخلوق دی رحمت ته متوجه رحمت ته الله تعالی راکړي او نور چې څه الله تعالی کوي دا د هغه بادشاهي ده د الله په بادشاهي کې د چا هیڅ اختیار نشته او د چا هیڅ اعتراض نشته مونږ همیشه الفاظ د آمنا و صدقنا ویو هم ایمان راوړو هم اطاعت کوو او هم تصدیق د احکاماتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې شپو کې تاسو له الله یو شپه درکړې ده کوشش وکړئ چې دا شپه تاسو له الله تعالی د خیر وګرځي تاقو کې وي یا په 20مه کې وي یا په 30مه کې وي یا په 50مه کې وي یا په 20مه کې وي یا په یو کم 10مه کې وي خپل خاص مخصوص علامات وي یقینو که چې کوم اهل القلوب راغلي د تقوا والا خلق راغلي وي د اعمال والا خلق راغلي هغه پیږي چې دا شپه نننه شپه ده او یو ستاسو د عوام هغه خبرې دي اگر چې هغه ما په تفسیر روح المانی کې نریستلی دي چې دا سيزونه په سجده باندې او پلان کې وي او پلان کې وي نه د شریعت خبرې نه دي نه د عوام خبرې دي او اگر چې دا هم تفسیر روح المانی نقل کړي دي د بعضي کبار اولیاء الله نه او نور عمومي لحاظ سره د دې علامات دا دي چې په دغه ورځ باندې د انوار داسې کم لګي ګرمي کې نو ګرمي کم لګي یا د سحر په وخت کې د انوار داسې ګرمي نه کوي او د اسمان داسې خړ لګي ځکه فرشتي واپس رواني اسمان خړ لګي او د شپې علامات دا دي چې اهل القلوب په د مخ کې نه پیشي چې را شپه ان شاء الله را روانه د خیر او برکت پکې دي تاسو ته په پښتو کې درنه وایي داسې درنه غونډه راغلي نو خودرانه اوس پکې لې سړی پیږي چې د باطن کانټه برابرۍ کړه چې د باطن تله برابرۍ کړه او چې یو سړی روزه د سره نه نیسي د سره روزه نه نیسي نه بیا په دې څه پیښې چې ليلۃ القدر یاشته یا نشته یو سړی ټکی موږ نه کوي په دې شپه باندې هغه بس پیښې چې ليلۃ القدر یاشته یا نشته یو سړی عبادت نه کوي معصیتو کې نه مبتلا راغلی په رمضان کې ناغه بیا په دې باندې څه پیښې چې روزه چې ليلۃ القدر شته او ليلۃ القدر نشته ليلۃ القدر شته او نشته دا به بابو صاحب علي کیږي چې کله انسان لږ د عبادت سره لږ د اطاعت سره او لږ د الله سره سو نسبت اوساتي نه بیا پیږي مولانا روم صاحب یو ډېر عالم تیر شوی او مولانا روم صاحب کله نا کله په حکایاتو کې خبره کوي تاسو ورېدلی کنه د حکایاتو خبره څه ته وایي د حکایاتو خبره دي ته وایي چې پلان کې مرغۍ راوالوته پلان کې مرغۍ ته وایي چې دا څنګه چل دی نو دا لا څنګه چې پلان کې مرغۍ راوالوته پلان کې مرغۍ ته وایي چې دا څنګه چل دی دا حکایات ها دا یاد ساته دا جایز دي دا امثله دي دا جایز دي دا په قران کې الله تعالی د دوه مملوکان او د دوه غلامانو ذکر کوي یو هغه مملوک او هغه غلام چې هغه د مولا د لپاره هیڅ پیدا د مالک د لپاره هیڅ پیدا نه ورکي او یو هغه مملوک او هغه غلام چې هغه د خپل مالک د لپاره پیدا ورکي
نو دوس حقیقتا نه ده شوي دا واقع. په قرآن کې الله تعالی د دوو باغونو او د دوو فصلونو ذکر کوي. د شوم سړي د باغ او د فصل ذکر کوي او د سخي سړي د باغ او د فصل. امثله القرآن باندې علماء اکبری ورته ویل کېږي، یو کتاب دی امثال النبویه د علامه اکبری یا اکبری عین سره د هغه کتاب دی. او دغه شانتې د ابن قتیبه کتاب د ما سره شته امثال القرآن باندې چې قرآن کې څه مثالونه راغلي. دا هر مثال موجود نه وي راغلی. نو مولانا روم صاحب کو چېرته څه خبره وکړي نو دا یقیني دا نه وي چې دا پخوا زمانه کې چرګ راولګېده او د ګیدړ سره یې خبرې کولې. چرګ د ګیدړ سره خبرې نه کولې. دا امثله وي، څه شي وي؟ مثالونه ورکول خیر. مولانا روم صاحب نقل کړي دي. یو بارا یو ځای شو د ګونګټ سره. ګونګټ خو پېژنئ که نه؟ ګونګټ څه ته وي؟ ټوله ورځ یې په دې سوټو کې دا مخ ورکړي وي. زموږ په دې علاقو کې وي پخوا خو به ډېر اوس نه یم خبر. داسې یو سوټه به یې په مخه کړې وه او د ده نه به اوچته وه، غټه به وه چې کله به ورسېد هغه سورې ته بیا به درنه کېدی نه شو. بیا به یې پرېښوده. سړی حیران شي که بیا به یې پرېښوده. نو یو باره راغی یو ګونګټ ته وایي چې یا خدای دې خرک کړه ګونګټه، په دې دنیا کې خو ډېر مزیدار باغونه دي او ګلونه دي او پلانکي دي او پلانکي دي او پلانکي دي. زه چې د هغې ملاقات له لاړ شو یو نقطه درته بله وایم ګورې. سړی چې په فضول ماحول کې سړی چې په ګنده ماحول کې وخت تیر کړي نو په نیک ماحول کې ساه بندېږي، او سړی چې په نیک ماحول کې وخت تیر کړي په ګنده ماحول کې ساه بندېږي. حضرت تانوي صاحب نقل کړي دي وایي زموږ علاقه کې یو بنګي زموږ دا ستاسو دا بنګي نه، بنګي مونږ نن سبا په پښتو کې چوړیانو ته وایي. د چوړیانو کار څه شی دی؟ ګن. یعنې هغوی ټوله ورځ ټاټۍ پاکوي. هغه داسې روانو د عطرو بین پې ولګېد چې څنګه پې د عطرو بین ولګېد بس راوغورځېد. د عطرو په بین راوغورځېد. خلک ورله چې داسې په جنجال باندې سر شو دا به اوس څه چل کړو. څوک وله لاس مګاو، څوک وله خپه مګاو، څوک وله اوبه اچوه په سترګو. یو پوه سړی راغی وي خدایم غر که دا بنګي دی. نو وایي څه؟ وایي د ګند راوالی او هغه ورته دې پوزې ته دین کې اوس پټ پاس. خلکو وایي خدای دې غر که ګند باندې وایي زه تاسو کوکې. خلکو ګند راواغسته او دې پوزې ته یې ورته ونیو چې پوزې ته یې ورته ونیو لکه د مازدیګر په وخت کې چې چا د نسوارانو د سترګې ریل شي ډېر کېږي. وایي وګوره د نسواري سړي او دا چرسي سړي سترګې په دغه کې په مازدیګر کې داسې روتي دا فیسبوکیان بیا دي چې ورته وایي چې غوا الوتې ده نو ورته وایي چې یو روانه م هغه دی الوتې ده ما لیدلې وه. پلار سره دې د نسوارو په مخ کې جنګ مه کوه ګورې که پلار دې نسوار کوي د هغوی دماغ کار نه کوي ګورې. نو چې څنګه یې ګن ورته ونیو پیر صاحب حضرت تانوي رحم الله وایي سړی بس بک کېناسته. نو د ناکاره سړي کار دی. دا زما تجربه ده. مونږ کله ناکله مونږ قوم بس په دې ځای کې ناست یو هر چلته به ځي چې نه ځو نو بیا هم شرمېږو او چې ځو نو بیا هم شرمېږو. ما په خبره کوم چې نه ځو نو خلک راشي وګورئ مفتي صاحب له لاړو زمونږ جرګې له مونږ له لاړ نړو وګورئ مړه دا غټ شوي دی وګورئ. نو چې نه ځو نو هم راپاو چې لاړ شو یو ځای ته چا بوتو چې ور دننوتو په هغه بیټک کې سقا د چرسوبین دی که نه ولې تاسو لاړ شئ د بعضې بیټکونو کې د چرسوبینو نه سره سقا د چرسوبینو. نو مونږ مولیان او طالبان خو همیشه اتر الحمدلله مونږ خو الحمدلله هر مولا دې ته وایي چې د مولا علامت نن سبا داري چې څادر یې بین کړي نو ښایسته بین به کېږي. د هر مولا د څادر نه ښه بین شي. نو مونږ چې ور دننوتو نو سقا بین را باندې ولګېد زړه مې خراب شو. ډوډۍ او چای مې بیا هلته نه شوه کولی. نو چې انسان په نیکۍ کې عادت شي نو بدي ولا بیا زړه خرابوي. چې بدۍ کې عادت شي که نه یو سړی راولګېد قاریان دا قاریان چې نوې نوې قاریان چې نور وخت کې خلکو ته نصیحتونه کوي. یو سړی یو قاري نوې قاري شي او بس یو بیلماده ته لګیا وي بیلماده وي ته د مونځ خوند واله که نه ته د مونځ خوند واله که نه ویې مولا صاحب تا که د دې بیلمازۍ خوند واخېستو نو د مزې نه به یې خبر شي. یقین وکړه هر سړی په خپله دنیا کې خوشحاله دی.
حتی هر سړی په خپله دنیا کې چرسي په خپله دنیا کې خوشحال نشي په خپله دنیا کې خوشحال دا ملنګان په خپله دنیا کې دونه خوشحالي چې یاریان بشي به هر حال دا ځان له موضوع بیا بیا خو چې کله ګونګټ روان کوي ها دا ګل دی دا ګل دی دا ګل دی دا ګل دی بینه کا کنه هغه باسي داسې خو داسې راخ کله روان بشو بیا به خو راخ کله روان مشو چې کله بار وته وي د ګلونو په بین پېښ وي مړیس بینه نو مقص کا بین راغلی څه بینو تاسو مليانو چې شروع کړی دي چې په دین کې او په اسلام کې او په ایمان کې بین دی او خوشبوئی ده او بل موږ کې خیر دی هیڅ بینه نو راغلی نه لکه څه چل خو دې نو کړی خو مې ویسا و چې کله روانېدم نو په دې پوزه کې مې د سوټې سمې وردن نک او د خوله کې مې سوټې وردن نک او د غوږونو کې مې سوټې وردن نک نو چې څو خوله کې غوږونو کې او پوزه کې سوټې وردن نکي هغه بیا د دین په خیر باندې او په برکت باندې نه پیږي نو تاسو به د دین خیر او برکت علی مخصوصوي د عبادت خوند به علی مخصوصوي چې کله د معصیاتو د ګن نه وځي غوري نو ما تاسو ته وی چې د ليله القدر په شپه باندې انسان پويږي باقاعده پويږي زما په الحال را اداره چې ليله القدر نه تیر شوی تاسو دماغ ته تیر شوی دیګه تیر شوی دیګه نه تیر شوی ليله القدر نه تیر شوی او الله تعالی دې را راول الله دې په دې وشتمه راولي سبب وشتمه نه کړ او واپس یو کم در شمل دا ما خپل ځوان وی غوري ها ما خپل ځوان زما د ځوان د پاسه کې دي شي د نور چا ځوان وي زما د ځوان د پاسه زما د خبرې د پاسه کې دي شي نیکار خلک اولیاوي بزرګانی او دا غوي ځوان زما د ځوان اعلی نو دا ما خپل ګمان وي سمي وي ګمان دا نه چې بس ما ګمان نه وینم بس دا قال الله دی اگر چې د مرید د پاره د پیر خبره د اسمان ستوري بيګور دا غوړیات سات تبلیغي سړی توای کنه الله فرمای وی ډېر خکې چې فرمای تبلیغي سړی توایا رسول فرمای وی ډېر خکې چې فرمای و مشران فرمای اولوی مشران فرمای دا با تبلیغي سړی تبا سره مشران دا مریدانو دا پیره مریده والے نه دي دوی ته الله فرمای په خوا کې سنې لګي ویډیو سره چې فرمای وی رسول فرمای صلی الله علیه وسلم ویډیو سره چې فرمای وی بابا جی فرمای وی بابا جی فرمای باس نو پیر او مرید څه شي وي خو د بابا جی عاشقي کړ او تبلیغي څه شي وي خو د مشرانو عاشقي کړ او خبره مې دا کوله چې دا زما یو خبره ده زما ځوان دی کېدای شي چې نیکان خلک وي بزرګان خلک وي اولیاء الله وي زما د ځان نه اخوا بل ځوان وي او زما ځوان او ګمان دا دی چې په الحال دا ليله القدر نه دی تیر شوی ان شاء الله الله دې په دې ویشتمه باندې یا په یو کم دیر شوه باندې الله تعالی مونږ ته راکړي زمونږ د سعودي روژه یو ځای وه جدا جدا ها بیا پکې احتمال لا بیا دا څلور ورځې عبادت وکړي ښه لکه چې زمونږ نن شپه ویشتمه ده نو د هغوی ویشتمه ده زمونږ نن شپه ویشتمه ده شپه یادوم شپه چې زمونږ شپه ویشتمه ده نو د هغوی ویشتمه ده نو چې زمونږ سبا ویشتمه نو د هغوی اتیشتمه ده نو ګوره بیا پکې اختلاف راغی نو چې بیا پکې اختلاف راغی تا خو به د اتوار نیولي د هغې خو مونږ نیولي مو روژه د نهې په ورځ باندې شرعي فرضي روژه ده تا د ګل په ورځ چې نیولې ده نو تا د سعودي عرب سره نیولې ده نو ستا نن ویشتمه ده دا د لا ناستې پکې ستا ویشتمه ده خو زمونږ نن شپږیشتمه ده شپه او ستا به سبا اتیشتمه شپه وي خو زمونږ سبا ویشتمه شپه ده نو دواړو کې احتمال راغی کېدای شي چې د سعودي والا ليله القدر وي کېدای شي چې زمونږ نو دا ټولې شپې په عبادت کې راګېره کې درې څلور شپې راغلي ډېرې نه درې څلور شپې عبادت وکړې د الله تعالی د رحمت او د الله تعالی د مغفرت هیڅ پته نه لګي کېدای شي چې الله تعالی د ليله القدر په مسلسل درې څلور شپو کې الله تعالی تاسو له درکړي په دې شپه چې تلاوت وشي په دې شپه چې هسې کښېنې په دې شپه چې ذکر وکړي په دې شپه چې دا تراویح او د سهار لمونځو کې دا هم الله تعالی په خیر و برکت کې شماري انشاءالله انشاءالله روژه خیر سره تېره شو مزېداره تېره شو د الله نه ډېر خوشحال جنجالونه پکې ونه شو زمونږ به مخکې الله دې نه کړي الله دې نه کړي ډېر مخکې هر کال روژه کې جنجالونه او په دې ملک به هم څه جنجال کله نه کله په روژه کې راغی
نو شکر د ډیر په خیر باندې الله روزه تیر کړه. او ان شاء الله ليله الالتماس نفشتمه یو کم دیرشمه د چهارشنبه په د نه پر ورځ راځي. د نه پر ورځ باندې به ان شاء الله د چهارشنبه په شپه باندې تاسو کوشش کوئ چې تاسو میاش ووینئ په خپل باندې. مونږ اختر په خپل نشو راوستی، اگر چې زما دې د نیت دا دی چې احتجاجاً جلدی دې ته نه کېږم، ما راته ویلي دي نورو خلکو له م لېږم. خو څوک بیا په موږ باندې خپله ترحم او خپل شفقت او صبر راشي نو بیا به کینو. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو میاش په خپل باندې ووینئ. د چهارشنبې په شپه باندې دا میاش داسې نه چې دا جوړ دی اسمان کې ولاړې تاسو دلته ګورئ. یا خو دا پخوا زمانه کې به د سنومي مفتي څه شو هغه میاش چې به یې لیدله منیم الرحمن پسې به دې خلکو ډرامې کولې، وایي دوربین به یې دې طرف ته لګولې نو دې طرف ته نه دې طرف ته. میاش کوم ځای کې د مردان کې یو بابو صاحب تېر شوی دی وایي داسې ده نو میاش دې طرف ته دې طرف ته نه ګوري. نو چې دې طرف ته نو چې د ماښام نه لږ غونتې مخکې ښه داسې نه چې ښه بوریا ډکه کړې او بیا ورځې نه دا نه کېږي. د دې خپل خاص زیونه دي دا هم درته وایم ګورې خاص زیونه دي. سړی بس ورته ګور د دې خپل خاص زیونه دي خپل خاص زیونه. زه دې دواوې ته تلم ما تاسو ته ویلي دواوې ته چې تللی وم نو دا د منګي دا پاس دا کړی غونتې نه دي دی داسې ماتې کړی داسې کړی او دا کدونو دا کدو یې داسې ښودلی 12 کندوان او 12 د منګي د غړی دی ماتې کړی وي دا داسې پرس مې داسې شي دي وایي په دې کې موږ میاشت ګورو که نه. ما یې ولې وایي دا هرې میاشت ته راختو خپل ځای راغلی هره میاشت چې راخېږي په خپل ځای راخېږي. مونږ خو اخوا ګورو اخوا د دې بس خپل ځای وي. دا څوک چې پې پیږي هغه پې پیږي ښه. نو کوشش تاسو وکړئ چې میاشت په خپله ووینئ ښه. چاته چې پته ولګېده میاشت مو لیدله نو مونږ له راځئ مونږ ناست یو دلته د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې په شپه باندې به انشاءالله مونږ کینو. نو یریږئ مه دا د کیړې والا اکثر میاشت وویني دوی راله زړه اوچو نه ګپ ته نه لګم دا د مخامخ ناستې میاشت وویني رینګ وکړي. مفتي صاحب مونږ اتو کسانو میاشت لیدلې ده هلکه جي بس راشه 5 کسانو ګنډېري کې لیدلې ده او 3 کسانو په میلیارډر کې لیدلې ده او 15 کسانو جوړه کې شابه ځان نه ورسوي دا د مخامخ ناستي اته په اته باندې غیب شي دا نه ناستي که نه دا یو سړی وایي چې دا دی مخامخ څونه د کیړې والا چې راغلي نو بیا هغه میاشت نه راځي. نو زه ته بیا د اختر نه پس تپوس وکړم پېژنم یې ولې وایي یاره خلک وایي چې مولیان قسم ورکوي او مولیان قرآن ورکوي او مولیان هېڅ قسم قرآن پکې نه نشته. تاسو ته هم وایم ښه عوامو ته هېڅ قرآن قسم پکې نه نشته. بس را به شئ دلته به مجمع ناست دي د علماو ابه تاسو نه تپوس وکړي چې میاشت هم لیدلې ده نو دونه خو تعالی الله عقل درکړی دی چې تاسو وایئ چې میاشت مې لیدلې ده موږ درته تپوس وکړو کوم طرف ته ورته وایې دې طرف ته نو بیا خو د والو لیقي که ما په خبره پوهېږې چې د اوس موږ تا نه تپوس وکړو چې میاشت یې لیدلې ده او موږ کوم طرف ته ورته دونه دروغجنې او دونه کذابې چې ته وایې دې طرف ته راختې بیا خو خامخا څپېړې به خورئ او چې نه خیر دی بالفرض دې طرف ته ونوې دې طرف ته ووایې نه پکې قرآنونه شته نه پکې طلاقونه شته او نه پکې اودسونه شته او نه پکې غسلونه شته. خو را به شي وایه چې مفتي صاحب زه ما سره ملګری و دې طرف ته میاشت ولیده مونږ ورته ووایه چې لیدلې نه ده وایي او اشهدو سره وایم چې مې لیدلې ده بس دغه شهادت. نو تاسو کوشش وکړئ مونږ سره قاسم علي خان په رابطه کې وي او مونږ سره زړو والا په رابطه کې مونږ 3 واړه کومې کمیټې چې دا ناست یو زمونږ د قاسم علي خان دغه شان تر رضاوه اکثر زمونږ شهادت هغوی والي مونږ یې دلته والو او هغوی ته ولیږو هغوی چې والي کله ناکله د هغوی په شهادت باندې مونږ اعلان وکړو. نو تاسو به کوشش کوئ چې د چهارشنبې په شپه باندې میاشت په خپله باندې ووینئ. بیا به کوشش کوئ چې تاسو ځان موقع ته راورسوئ. دا د ما تاسو ته درخواست دی ښه د علاقې خلکو ته چې تاسو ته درخواست چې اوس کو تاسو ولیده ستاسو علاقه کې مونږ ته هسې ووایه بیا په موبایل لکه شیرګړ والا ولیده کاټلنګ والا ولیده زمونږ یاران وي دوستان وي یا علماء کرام وي مونږ ته ووایي چې مونږ ولیده پلانکې دی نه شهادت مونږ هسې واچو. نور اصل کې اصلي شهادت هغه چې هغه کومه د میدان وي نو د میدان د شهادت لپاره انشاءالله راشه او انشاءالله زما امید دی چې د چهارشنبې په شپه باندې به انشاءالله الله پاک میاشت ښکاره کړي انشاءالله.
دا مې د الله نه امید دی. ښکلې روژه تېره شوه، الله دې په خپل دربار کې قبوله کړي او الله دې د تکلیف او مصیبت نه د وطن او د ولس او د قام سره زموږ د ټولو په امان کې وساتي. سرسایه چې کومه راغلې ده 310 روپۍ ده. په دې کې نغدې پیسې هم ورکولی شي 310 روپۍ ده او د یو سړي په سر 310. په دې کې نغدې پیسې هم ورکولی شي، په دې کې جوار هم ورکولی شي، په دې کې غنم هم ورکولی شي، په دې کې ګوړ هم ورکولی شي، په دې کې خشاک هم ورکولی شي. د 310 روپو خشاک ته غره راوړو چاله دی. هر څه په دې کې چې هغه مال وي چې د انسان په خو پیسې ورکول ښه دي، ځکه ډېر زیات غریبانان خلک تاسو ته خو پته نه لګي، خو ډېر غریبانان خلک شته هغوی بچو له جامې د اوسه پورې نه دي کړی. نو تاسو د اوس نه خپلې سرسایي غریبانانو له ورکې، مسکینانو له ورکې، د کونډو د رونډو خیال وساتئ، د مسکینانو د یتیمانانو خیال وساتئ. چې تاسو د مسکینانو یتیمانانو د کونډو رونډو خیال وساتو، الله بس تاسو په رزق کې انشاءالله برکت واچي، الله خوشحاله کا کامیاب شي. زمونږ د پیر صاحب پیر اکبر صاحب دی، د امجد دی او د فدا اجي صاحب دی او د احسان اجي صاحب دی روغه کړی ده. انشاءالله دا مانځه نه پس په هغې کې یو اجتماعي دعا کوو چې الله تعالی فریقین به هم راځي تر غاړه باسو دی. دغه شان د الله تعالی زموږ د دې کلي نه او د دې ټولې خوش علاقې نه د الله تعالی دا فتنې فسادونه او د دشمنۍ ختمې کړي. یا الله رحم وکړي، کرم وکړي، مغفرت هم نصیب کړي، تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي، د دواړو جهانو خیر او برکات هم ټولو ته راکړي، د آفاتو هم په امان کې وساتي، مصیبتونو هم په امان، بیمارو له یا الله صحت کامل عاجل راکړي. یا الله چې څه ګناه هم کړي هغه راته معاف کړي. یا الله تعالی د فلسطین د مسلمانانو متعلق باندې بیا خبره راشوه، الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانانو امداد په خپله باندې وکړي. بعض د هر چا تمې بس نیغه بس الله دې په خپل موټو کې قوت واچي، الله دې په خپلو موټو کې زور او طاقت واچي. الله تعالی دې یهودیان او امریکا او جرمني دې الله تعالی هر هغه کس چې دوی امداد کوي، که په پیسو کې کوي او که په اوټ کې کوي، او اوټ نه مراد وي قومي اسمبلی، هغه د جرنیل اسمبلی اوټ ته ګوري دې خیروان نه لري. یا کله ناکله د حرامیان کینی هغلته ووټینګ کوي چې جنګ دې بند شي یا جنګ دې بند نشي. نو امریکا اوټ ورکړي چې نه بند شي او پلان کې اوټ ورکړي چې نه کو دغه کې کوي په بین الاقوامي سطحه د اسرائیل سره ولاړ یا ولا په وسله ورکړي یا ولا فنډینګ کوي. دا پیپسي ختم پرې دی ښه پرو اختر کې به پیپسي نسکې انشاءالله لاسونه ښکته کوي. وعده وکړي د دې جمعې په دې اخر باندې چې دا کوم مصنوعات د اسرائیلو دي دا به نسکې انشاءالله. پیپسي به نسکې ښه پیپسي بس پیپسي به نن نه پس نسکې ډیو سپرایټ پیپسي هر هغه پروډکشن چې هغه د اسرائیلیانو نه یا د یورپ ته د خپل ملک د خپل مسلمان لوګ مقاومي پروډکشن استعمالوي که څه ضرورت دی چې تاسو هر هغه شی چې هغه ستاسو ملک ته نقصان رسوي تاسو په هېڅ شي نشي راګیرولی صرف په دې چې ستاسو د ملک معیشت په خرابوي نو تاسو د هغوی معیشت خراب. بیروني څونه سامانونه چې دي د یهودیانو د امریکې د هر هغه کس چې د هغې پیدا کافر ته رسي بین الاقوامي سطح خصوصا اسرائیل ته انشاءالله هغه به نه استعمالوي. هر هغه صابون، هر هغه سپری، هر هغه شیمپو، هر هغه شی چې هغه د اسرائیلیانو او د یهودي کمپنو او د امریکې د کمپنو د یورپ د کمپنو وي ستا پیسې هلته ځي دا به انشاءالله نه استعمالوي. دې اختر نه پس د نن نه پس په دا انشاءالله نه استعمالوي. پیپسیانې به نه استعمالوي. الله دې امداد وکړي د هغوی. الله تعالی دې زموږ په مسلمانانو کې غیرت پیدا کړي. الله تعالی دې د هغوی د امداد لپاره زموږ د حکمرانان پاسئ. الله تعالی دې زموږ د هغوی د امداد لپاره په دې وطن کې د خیر او د برکت اوازونه اوچت کړي چې الله تعالی د غزا او الله تعالی د فلسطین او د بیت المقدس د مسلمانانو لپاره د مسلمانانو او د عوام او د خواص او د حکمرانان پاسي د هغوی د امداد لپاره یا الله په خپل امداد وکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.